بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ډیرو قدرمندو مؤمنانو مسلمانانو درې هغه مختصر اعمال چې حیرانونکي ثوابونه لري ستاسو پوره توجه غواړو. اول په شپه او ورځ کې به مؤمنه یو د قرآن کریم ختم کوي. دوهم ټوله شپه به په عبادت ولاړ. دریم ټوله کال به روژاتي. الله اکبر. مؤمنه تعجیل یعنی تلوار وکړه په دغه کارونو کې د خیر. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى صدق الله العلي العظيم. سورة النجم دريم نمبر آيات مباركة ويشتم سفارة. ترجمة دغه محمد صلى الله عليه وسلم لخپل نفسي خواهش څخه خبرې نه کوي. رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم چې څه فرمایي الله جل جلاله کلام په دې باندې گواه او شاهد دی چې هغه یا وحی جلی چې قرآن کریم دی هغه بیانوي یا وحی خفی چې د رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم مبارک کلام دی چې احادیث ورته وایي. د اول عمل په باره کې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. صحيح البخاري رقم الحديث 4652. ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل قسم دی په هغه ذات سره چې زما نفس د هغه په ید بلا کیفه کې دی بېشکه دغه مبارک صورت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد خامخا د ثلث سره د درېمې حصې سره د قرآن مبارک برابریږي. چا چې یو ځل سورة الاخلاص مبارک ووایه لکه لس سپارې د قرآن کریم چې تلاوت کړي. چا چې درې ځله سورة الاخلاص مبارک تلاوت کړ هغه لکه پوره قرآن کریم چې ختم کړي. مؤمنانو مسلمانانو درې ځلې سورة الاخلاص ویل د ورځې او درې ځلې د شپې ویل دا یو ختم حکمي تاسو د ورځې وکړ او یو ختم حکمي مو د شپې وکړ. او په ورځ د قیامت به دغه قرآن کریم د الله رسول صلی الله علیه وصحبه وسلم په یو بل حدیث شریف کې فرمایي چې تاسو قرآن کریم ووایاست بېشکه دغه قرآن کریم په ورځ د قیامت د خپل صاحب دپاره د خپل تلاوت کوونکي لپاره شفاعت کوونکي راځي. د الله په حضور کې به دغه قرآن کریم ای تلاوت کوونکي ستا دپاره سپارش غواړي او ستا په حق کې به و الله جل جلاله ته شفاعت کوي. سبحان الله. دوهم هغه مبارک عمل چې مؤمن مسلمانه ته به د شپې په خواږه خوب باندې ویده یې لیکن ستا ټوله شپه به الله تبارک وتعالی په عبادت کې در حساب کړي. امام مسلم رحمه الله تبارک وتعالی علیه په خپل کتاب مبارک کې یو باب دی فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة. بهتري د ماخستن د لمانځه او د سهار د لمانځه په جماعت سره دا کومه بهتري لري دا کوم فضیلت لري. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم. ترجمة
عثمان بن عفان رضی الله عنه وفرمایل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سمې واورېدل. هغه وویل چا چې د ماخوستن لمونځ په جماعت سره وکړي ګویا تر نیمایي شپې پورې دی پر عبادت باندې ولاړ دی، او چا چې د سهار لمونځ په جماعت سره وکړ گویا ټوله شپه دی په عبادت باندې ولاړ دی. مؤمن مسلمانه کله چې تاسو د ماخوستن لمونځونه په جماعت سره وکړئ، غیر د دې څخه چې تاسو ته یو میلمه راغلی وي او غیر د هغه چا څخه چې د خپلې بیبي سره مجلس کوي او غیر د هغه عالم څخه چې د قرآن کریم او د احادیث او د فقه مطالعه کوي، نور عبث مجلسونه چې دي هغه مکروه دي او هغه مجالس خو بالکل حرام دي چې د هغوی له کبله ستاسو څخه د سهار جماعت فوتیږي یا د سهار لمونځ تاسو څخه قضا کیږي. نو د ماخوستن او د سهار په جماعت کې ډیر کوشش به تاسو کوئ. همدا خو وجه ده چې شیطان دغه لمنځونه پر مؤمنانو مسلمانانو باندې کوشش کوي چې دغه لمنځونه په جماعت سره دوی ونه کړي تر څو د دغه عظیم د دغه لوی ثواب څخه محروم او بې نصیبه سي. نو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې عبثیات بیکاره مجلسونه هغه ټوله ترک کړو او پر وخت باندې بیده سو او بیا کوشش وکړو چې د تهجد دپاره راکښینو، که نه وي سهار پر وخت باندې راکښینو خپل لمونځونه په جماعت سره وکړو. دریم هغه مبارک عمل چې ستاسو ټول کال به په روژه سره حسابول کیږي. سبحان الله، مؤمن مسلمانه یې ته پوره متوجه سه او په دې باندې عمل وکړه تر څو ستا ټول کال په روژې سره حساب سي. په دې باره کې امام مسلم بیا یو باب دی، باب استحباب صوم الستة من أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ابي أيوب انصاري رضي الله عنه فرمایي، ترجمه، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک وفرمایل چا چې د روژې د میاشتې مبارکې روژې ونیولې او د هغه څخه وروسته د شوال د میاشتې د کوچني اختر د میاشتې د روژې 6 روژې ونیولې، گویا ټوله کال د دغه سړي روژه ده. سبحان الله، چې ستاسې ټوله کال روژه وي نو به ولې موږ او تاسو دا کوشش نه کوو چې د دغه مبارکې میاشتې د کوچني اختر د میاشتې 6 روژې ونیسو. د الله څخه به توفیق غواړو. امام نووي شارح د مسلم تر دغه حدیث شریف لاندې لیکي دغه امتیاز، دغه ثوابونه چې ټوله کال ستا په روژې سره حسابول کیږي. یوې خبرې یاد وساتئ، یو د هغه چا دپاره چې د روژې د میاشتې روژې مکملې نیولې وي، قضا نه وي ورباندې، که چیرې پر چا باندې قضا وي د هغه دپاره حکم دا دی چې ته مخکې دا قضا راوړه، د هغه څخه وروسته په دې ټوله میاشت کې که دا 6 روژې متصلې نیسې، که په منځ کې وقفه ورلره ورکوې، ستا دپاره گنجایش شته مؤمنه. دوهم مؤمن مسلمانه، حدیث شریف چې آخري ټوټه کانه که صیام الدهر تر دې لاندې امام نووي رحمه الله لیکي چې کم څوک د روژې د میاشتې د پوره نیولو څخه وروسته بیا د دغه کوچني اختر د میاشتې 6 روژې ونیولې، دا یو کال دا عمل وکړي یا 2 کاله، د هغه یو 2 کاله دا د پوره په روژه کې حسابول کیږي. او که مؤمن مسلمان نارینه یا ښځینه هغه چې داسې عمل یې جوړ کړي چې ټول عمر د په عمر کې د عادت جوړ کړی وي چې د کوچني اختر د میاشتې د روژې نیسي، دا 6 روژې دی نه پرېږدي، دا داسې دی که صیام الدهر لکه ټول عمر چې دی په روژه کې وي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي چې په ورځ او شپه کې یو ختم حکمي وکړو او ټول شپه مو په عبادت حساب سي چې د جماعت ته مخصوصا او د سهار دی او دغه 6 روژې ونیسو تر څو ټوله کال په روژه کې یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.